چې څو پورې د نفس د خپل رزق ختم کړی نه. دا سوچ د حد نه زیات کول نقصان دی. سوچ به کوو، اسباب به لټو، په حدودو کې دننه دومره موږ ورننوتي یو په دې دنیا کې چې زموږ نه زموږ هغه رب هېر شوی دی، د هغه دین زموږ نه هېر شوی دی، قرآن هغه زموږ نه پاتې دی. او دا یو وجه ده. زه صرف یو دوه درې اسباب بیانوم. ګورې ځکه دا دومره غټه موضوع ده چې دې باندې بعضو علماو لیکل کړي دي. په دې موضوع یې لیکل کړي دي چې د الله د دین نه لرې کېدو وجه څه ده. نو دلته زه هغه ټول نشم بیانولی، دا خو بیا اوږده خبره ده. زه به درته صرف یو دوه درې بیان کړم او دلته بحرین کې چې کوم مشایخ دي هغه به تاسو ته بیا چېرته په بله موقع باندې سلسله وار دا ټول اسباب بیان کړي. یو لوی سبب زمونږ د الله د دین نه د لرې کېدو هغه دا دی چې موږ د قرآن کریم داسې قدر نه دی کړی لکه څنګه چې په کار دی، او قرآن له موږ وخت نه دی ورکړی، موږ پرې ځان نه دی پوه کړی. قرآن هغه کتاب دی چې موږ چې د دین یادو که نه اسلام، چېرې زه مسلمان یم او اسلام داسې او اسلام دغه، دا اسلام راغلی موږ ته په دغه وحي سره دی، او هغې ته قرآن وایي او دغه شان هغې ته احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم. اوس چې ته د قرآن نه اعراض وکړې او د قرآن نه مخ واړه او هغې له وخت نه ورکې، ته د دین نه لرې لرې، ځکه چې دین خو د قرآن کې دی که نه، دین خو په احادیثو کې دی. ته قرآن نه مخ اړولی دی، د احادیثو نه دې مخ اړول مطلب یوازې دا نه چې زه یې نه منم، نه داسې خو موږ ټول منو، مسلمانان یو. دا وخته پورې یو سړی مسلمان کېدی نه شي چې په وحي ایمان نه راوړ. اعراض یو قسم دا دی چې سړی مخ واړی، معنی دا چې عمل پې نه کوي، تلاوت یې نه کوي، اوري نه. ځکه علماو د قرآن نه د هجرت کولو اقسام ذکر کړي دي. قرآن کریم کې الله رب العزت دا خبره ذکر کړې ده په سورة الفرقان کې، وقال الرسول یا رب ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. او دا رسول د الله به د قیامت پورې شکایت کوي د الله په در کې چې یا الله دې قوم زما د قرآن نه هجرت کړی. نو د قرآن نه هجرت کول د دې علما کرام ډېر اقسام بیانوي. لکه یو قسم هغوی دا بیانوي، او امام ابن القیم رحمه الله په دې باندې تفصیلي خبره په خپلو کتابونو کې کړې ده، هجر تلاوته، د دې قرآن کریم تلاوت پرېښوده. د هغې ځای زموږ نه هغه د موبایلو نن سبا اخیستی دی او د نیټ اخیستی دی، سهار ماښام په دې کې ګوتې وه، سهار ماښام په دې ګوتې وه. ته دنه تپوس وکړې ته د ورځې څومره تلاوت کوې، ته څو مخه د ورځې لولې. یعنې زه یم چې داسې جوابونه به ما ورته واورو که نه چې حیران به شي چې یو مسلمان د خپل رب د کتاب سره دومره کمزوري رابطه ده چې په ده باندې هفته تېره شي، په ده میاشت تېره شي، د قرآن له لاس نه وړي. نو د الله د دین نه لرې کېده څه ته وایي؟ لوی سبب د الله د دین نه لرې کېدو هغه دا دی چې موږ د کتاب د الله هغې له موږ وخت نه دی ورکړی. حالانکې دا کتاب د عبادت یو طریقه ده، د قرآن کریم سره چې عبادت کوي د دې تلاوت کول دا عبادت دی. او الله رب العزت را لېږلی هم دې دپاره چې دې تلاوت وشي، په دې د عمل وشي، په دې کې د سوچ او فکر وشي. اتل ما اوحي الیک من کتاب اتل ما اوحي الیک من الکتاب. الله پیغمبر ته وایي دا کوم وحي چې تا ته شوی دی په کتاب کې دا لوله. وامرت ان اكون من المسلمین وان اتلو القرآن. ما ته امر کړی شوی دی چې زه به په مسلمانانو کې یم، او امر راته د دې شوی دی چې زه به قرآن لولم. وخت په وخت دا قرآن لوسته، هغه خوږ کتاب موږ پرېښودی دی، او قسم پرې درته خورم چې دغه خوږ کتاب سره زموږ تعلق کمزوری شوی دی، نو زموږ د ژوند نه خوند هم ختم شوی دی. د کوم ځای نه به خوند راشي، د کوم ځای نه به سکون راشي، او هغه کتاب موږ پرېښودی دی. کوم کتاب چې د خوشحالۍ سرچینه ده، کوم کتاب چې د اطمینان او د سکون سرچینه ده، کوم کتاب کې چې زموږ د رب العالمین کلام موږ ته راغلی دی. او څومره چې د یو سړي د چا سره محبت او مینه یې که نه، دومره د هغه چا خبرې پرې خوږې لګي. څومره چې ته په خپل رب سره محبت کې، دومره به په تا باندې د هغه کلام خوږ لګي، مزه به درکوي. که ته یې لولې، که ته د بل نه اوري. نو یو دا هجرت د قرآن نه چې تلاوت د هغې موږ کم کړی دی. او زه تاسو نه دا تپوس کوم او ځان له جواب ورکوئ چې ته آخري پیر قرآن کریم کله ختم کړی دی. کیدای شي د ډېرو دا جواب راشي
او دا به ملا پکې ښه سړی چې ما په تېر شوي رمضان کې دا خو بل رمضان راغی بل دا د رمضان نږدې دی تا یو پیر صرف په کال کې یو پیر د قرآن ختم کړی د دین نه لرې کېده څه ته وایي خو دې ته وایي که د الله کتاب هم دغه دین دی که هغې نه لرې کېده دومره چې په کال کې یو پیر قرآن ختمول دا لا ښه سړی دی زه یم چې لا یو پیر یې ختموي په کار دا ده چې موږ ځان له روزانه داسې یو مخ وټاکو یو څو آیته خیر دی لږې وایه خو په مخه یې وایه او حدیث کې راځي چې د رسول صلی الله علیه وسلم عمل داسې و چې هغه به پرې مداومت کوو او د حدیث کې راځي چې د الله په اعمالو کې هغه عمل ډېر خوښ دی چې په هغې مداومت وشي و ان قل اگر که دا عمل لږي خیر دی عمل دی لږي خو چې په مخه دا عمل غوره دی د هغه نه هغه چې چپه پرې راشي او په یو پیر لسم ډېر عمل وکړي او بیا په کلونو پروتې ډډه یې لګولي د هغې نه دا غوره ده چې ته لږ لږ عبادت کې خو په مخه یې کې نو زما تاسو ته دا نصیحت دی چې قرآن کریم یو ورد او د قرآن کریم څه برخه دا په ځان باندې لازم کوي چې د دې تلاوت به کوئ او حدیث کې داسې راځي ډېر ناشنا روایت ته امام ابن حبان رحمه الله راوړی دی او سندن صحیح روایت دی چې رسول صلی الله علیه وسلم ابو ذر غفاري رضی الله عنه ته نصیحت کړی وی علیک بتلاوة القرآن وذکر الله د الله رب العزت کلام تلاوت ډېر کوه او الله ډېر یادوه فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء دا د قرآن د تلاوت ډېر کول او الله یادول د دې د لاسه به الله رب العزت تعالی په ځمکه کې رڼا درکړي او دا به ستا دپاره ذخیره شي په اسمانونو کې یعنې اجرونه به تا ته میلاویږي دا قرآن چې موږ وایو رب الکعبه زموږ دا ژوند به الله ټول رڼا کړي زموږ دا مسلې به حل شي زموږ د زړونو ته به سکون او اطمینان میلاو شي ډېر خلک نن سبا د دنیا د دې پراخه کېدو د لاسه غمونه هم ډېر شوي دي او سوچونه او فکرونه هم ډېر شوي دي خلک راشي ګیلې کوي شکوې کوي زما په زړه مې بس سکون نشته خوشحالي نشته نو زه ما پسې چې کله هم څوک راشي او دا تپوس رانه وکړي زه اولنی تپوس د هغه نه دا کوم یو څو تپوسونه کې چې قرآن کریم څومره وی الله څومره یادې دا بنیادي خبره ده الله په قرآن کې وایي الا بذکر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله د مؤمنانو زړونه مطمئن کېږي د الله په یادولو سره الا بذکر الله تطمئن القلوب والله وبالله د الله د ذکر نه علاوه په بل څه باندې زړه داسې نه مطمئن کېږي څنګه چې په هغې باندې مطمئن کېږي او د الله په ذکر کې قرآن کریم